سلامونه نیکې هیله ده چې جوړ به وئ. راځو 12 درس ته سید ترانیارې. دا ترامپ به مو لیدلی وي چېرته په غټو ښارونو کې وي لکه روم، تورین او داسې نورو کې. نو دا پټلۍ چې دي د ټرین پټلۍ ته ورته غوندې شکل لري، خو نورې ورسره یو شان نه دي. د ټرین او ترام هغه وظیفه هم فرق کوي. دا په ښارونو کې چلیږي او ټرین چې دغه اوږده سفرونه لري یا ښارونه بهر وي، ښارونه سره نښلوي خو مطلب په داخل د ښارونو کې نه ګرځي. نو ترام او د هغه سړک چې ده مو کیدلی شي که په قطعي ډول وي، یعنې سره قطع شوی وي، کیدای شي د نورو موټرو یعنې په دغو سړکونو نه باندې موټر هم تګ راتګ وکړی شي. خو که چېرته یوازې د ترام لپاره ریزرواتو شوی وي، یعنې یوازې ترام لپاره ځانګړی شوی وي، نو بیا نور موټر نشي پرې تللی. نو دا di tram o di هغه د سړکونو یو کمه زیاته پیژندنه ده. È una parte della strada reale stato comunque delimitata riservata a circolazione di tram. Se la sede tramviaria è a raso può essere promiscua، یعنی په دا معنا که چېرته یو ډول رازو یعنې سره قطع شوی وي، یعنې دغه سړک سره قطع شوی وي د نورو موټرو سړکونو سره یا خپله د ترام سړکونو سره، نو امکان د دې ولري چې د نورو د وړو موټرو تګ راتګ لپاره هم کوم ممنوعات نه وي، یعنې هغه هم پیځي د ترام پوځي په هغه لار باندې. Utilizzabile anche di altri veicoli، یعنې د promiscua معنا utilizzabile anche dagli altri veicoli، یعنې د نورو موټرو یعنې دغه سړک د نورو موټرو هم استعمالولی شي. Se è riservato può essere invece utilizzata esclusivamente dai tram. که چېرته خاصتا ترام لپاره ځانګړي شوي وي دا سړکونه، نو بیا نور موټر تګ راتګ نشي پرې کولی. سپارت ترافیکو پخواني درسونو کې مو کمه نه کمه پېژندلې وه. دغه ته سپارت ترافیکو یې د منځ کې د کوم دیوال غوندې یا د دوې کارجاتې چې په سړک کې چې په دوو کارجاتو ویشلی ده، د منځ کې دغه شي ته سپارت ترافیکو یې. نو دغه هم که څه مخکې کمه زیاته پېژندنه یې کړې وه، خو اوس به چا خبره لنډ معلومات یې دا دي چې مطلب دا له دې ځایه تر دې ځایه پورې سړک ده، دی بیا د سپارت ترافیکو په واسطه ویشل شوی ده. له دې خوا نه دغه ستریشې پورې یوه کارجاته ده، له دغه ستریشې کنتینوې نه تر دغه ستریشې کنتینوې پورې بله کارجاته ده. نو سپارت ترافیکو عموم کې د سړک په دوو برخو ویشي چې عبارت له دوو کارجاتو وي، او یا د موټرو هغه لارې په دوو برخو ویشي. دغه شی چې ده یعنې نون ترانزیتابل ده، یعنې په دې باندې د موټرو تګ راتګ نشي کېدلی او نه د دې لپاره جوړ شوی ده. خاص یعنې دغې لپاره یې جوړ کړی دی چې دوی ډیویژن وشي ته هغه شي دغه سړک په دوو برخو ویشلی شي، هره کارجاتو ته ځانګړې یعنې موټر په دې ځانګړي لاړ شي او په دې باندې ځانګړي راشي. دوی کارجاتې چې د دوی کرسي ogni senso di marcia دي، له دې خوا نه موټر پرځي او په دغه دوو کرسیو باندې او په دغه باندې بیا له هغې خوا نه راځي. په عموم کې دا دوې کارجاتې دي
o له dې ځایه تر dې ځایه پورې di سړک په نوم یادېږي. منځ کې spartitraffico. Spartitraffico dispositivo di separazione materiale che serve a dividere la strada in carreggiate o alla separazione di correnti veicolari non transitabili. سمو چې پښتو کې وي هغه په بدرۍ کې مې دي. دا چې ځینې لغتونه پکې پیدا کړي separazione یعنی جدا کول، ماتریال خاصه میټریال یعنی وسایل، یعنی دا وسایل دي چې د هغه د دیوال پسوخه چې هغه سره جدا کوي کارجات. نو راځو pista ciclabile. Pista ciclabile لکه څنګه چې نوم نه پته لګي د سایکلو د چرکولاسیون لپاره جوړ شوی وي دا سړک یا د پیست. نو دا چې ده د سړک برخه ده خو د کارجات برخه نه ده او د خپله په خپلو دغه شی چې ده د سایکل په هغه باندې یعنی یو سیګنل وي په خپل یعنی سایکل پې رسم وي په هغه باندې پېژندلی کېږي او د سایکلو د تګ راتګ لپاره استعمالیږي. Parte della strada ma non della carreggiata, delimitata e segnalata con apposito pannello riservato alla circolazione delle biciclette velocipiedi. No, biciclette para یا velocipiedi هغه قوس کې نیولی دی یعنې کیدلی شي په دا باندې منوپاتې مو هم لوړ شي او بل داسې ښه نومونه دي د واړه د الیکتریکو هغه دي یعنې سایکل ته ورته شیان دي هغه پې کولی شي چې لوړ شي او د دې سیګنل چې ده دلته خو د هغه که نه ده رسم زه به دلته pista ciclabile segnale pista ciclabile دغه یو څه داسې سیګنل هم کېدلی شي داسې هم کېدلی شي او دا شی دا خو بیا یعنې هم د بایسکل لپاره ده هم د پښو نه چې څوک دي هغه هم استعمالولی شي. دا inizio ده segnale pista ciclabile او دا fine ده چې کله د سیګنال هغه ختم شي دا سړک یا د سایکل لپاره چې مشخص شوی وي بیا دا سیګنال پرې راځي. دا fine ده دا inizio. دلته چې ده بیا د سایکل ننوتل منع وي دا د divieto ده او دلته pericoloso ده. دا به انشاءالله بیا په راتلونکو درسونو کې په سیګنالو باندې غږېږو چې کوم سیګنال څه معنا ورکوي کوم obbligato دي کوم pericoloso دي. نو هیله ده چې تر دغه ځایه پورې سره په پوه شوي وو. نو راځو که نه راځو که دومره به بحث وي. attraversamento ciclabile دا بیا هغه ده یعنې سړک باندې پورې کېدل دي د سایکلو. نو هغه په دغه سیګنال باندې همدغه د attraversamento pedonale دی د attraversamento ciclabile. نو parte della strada e della carreggiata دا هم د سړک برخه ده هم د carreggiata برخه ده. con apposite strisce destinate al attraversamento dei ciclisti durante l'attraversamento delle biciclette, gli altri veicoli devono dare loro la precedenza. کله چې دلته چې دا د هغه د سایکلو له سړک نه پورې کېدلو لپاره جوړ شوي دي دغه ستریشې او دا یې په دغه سیګنال یا په دغو ستریشو باندې پېژندلی کېږي او کله چې دوی پورې کېږي په دا لار باندې دا نور موټر چې په دا لار باندې راځي د هغه مجبور دي
چې دوی ته اولیات ورکړي چې سایکل ووهله یا د پښو باندې چې څوک پورې کېږي دا پورې شي، هغه نه وروسته دوی بیا رکعت وکړي یا لاړ شي. نو دغه کمه زیاته di attraversamento ciclabile pejandana او pista ciclabile pejandana او di spazio traffico او ورسې د شاسې د ترانیارې هیله ده چې سره په پوه شوي وو. انشاءالله راتلونکي درسونه به پر نورو ویډیوګانو کې رانغواړو. ښه وختونه، مننه.